د څو ودونو پر ضد ما تیر کال د پروین ملال شعر انتخاب کړي. ماته نه راګوري ځکه هغه دوهم واده کړی دی، ځکه د سندرو په ژبه د افغان ښځو د ناخوالو کیسه. شونډو ترنګ د مرجان د سترګو تور می. په دې سندره کې د هغو ښځو غږ پورته شوی چې میړونه یې څو ودونه کوي او دوی له خپلو ډیرو حقونو بې برخې کیږي. ډیره تابو موضوع ده چې متاسفانه زموږ په فرهنګ کې بیخي ډیره دود سوې. په تیره بیا په وروستیو 20 کلونو کې یا 25 کلونو کې چې اوس په دا وروستیو څو کلونو کې خو بیخي اوج ته رسېدلې ده. څو ودونه چور د ګنګرو د جنتي سندرو. آسیا محرابي چې څو کاله کېږي سندرې وایي، د خپلو سندرو لپاره تر ډیره د ښځو شعرونه انتخابوي او خپله یې کمپوز کوي. موږ باید خپل غږ پورته کړو، اعتراض باید وسي. دا چې پر یو ناخواله باندې یا د یو ناخوالې په وړاندې باندې باید اعتراض وسي. هدف دا دی چې څومره اورېدل کېږي څومره نه اورېدل کېږي، هغه بیا په شرایطو پورې اړه لري، په امکاناتو پورې اړه لري. د طالبانو له بیا راتلو وروسته افغان ښځې هڅه کوي د بیلابیلو اعتراضونو له لارې د هغو محدودیتونو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي چې طالبانو ترې افغاني ښځې محرومه کړي دي. یو وخت داسې ولو چې ما ښوونځي کې پر میز باندې قلمونه اخیستله، جاذبان به مې په اصطلاح د محدودیتونو په نوم لړ کې یو بندیز افغانستان کې پر موسیقۍ دی. ډیر سندرغاړي له وطنه ووتل او هغوی چې په وطن دي نشي کولای سندرې ووایي. آسیا محرابي وایي افغانستان کې محدودیتونه شته خو له وطنه بهر د سندرغاړو تولید ډیر شوی دی. که چیرې موږ هنرمندان پر دوو برخو باندې وبیشو نو سم به وي. یو هغه هنرمندان چې هغوی په ټلویزیون کې فعالیت کوي او یو هغه هنرمندان چې هغوی د خلکو په شادیو، په مثلا په کوزدو، په ودونو او په نورو محفلونو کې ګډون کوي. تر هغه چې په اصطلاح د طالبانو وسه کېدل د دوی د موسیقي آلې ماتې کړې، مثلا پر دوی باندې بندیزونه ولګول سوه، په شادیو، ودونو، کوزدو کې موسیقي بنده سوه، دوی ډیر نقص وکړي. او دغه چې بهر راغلي دی دوی وطن له لاسه ورکړي، په اصطلاح د اوس دپاره وطن ته نسي تللی یا په وطن کې فعالیت نسي کولی لکه پخوا چې په ټلویزیونو کې، خو بهر کې دوی فعالیت لا ډیر سوی دی. افغانستان کې پر موسیقي بندیزونه پریمانه دي، خو دلته بهر کې ډیر سندرغاړي هڅه کوي افغانه موسیقي ژوندۍ وساتي. کنسرتونه ترسره کوي او ډیرې سندرې چې د خلکو هیرې شوي بیرته یې راژوندۍ کوي. د افغاني موسیقي برخلیک او راتلونکی د اوس لپاره ډیرو ته نامعلومه دی. زما د ذات دوره کولو نارهم شوې ده. خو د آسیا محرابي په څیر ډیر سندرغاړي له هیواده بهر دې ته کار کوي چې د سندرو له لارې د محدودیتونو پر وړاندې اعتراض وکړي او د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. رحم ونه لیده کنا وجود کې می مرګونې لمبه هم شوې ده.